السلام علیکم درنو دوستانو، ښه راغلاست. خدای تعالی دې وکړي چې راته روغ او جوړ به یاست. دا دی بیا هم بختالله بهار حاضر شویم تر څو تاسو ته د خطاطی په برخه کې نوی لوست وړاندې کړم. زموږ د ننني لوست موضوع د ب توری ګډول له سواد توری سره دی او همداشان د ب توری شریکول د توی له توری سره دی. نن ولو چې په څه ډول مونږ کولی شو چې ب له سواد سره او ب له توی سره شریکه کړو. په هر صورت د کړکۍ جوړول نن بیا هم ښیم چې کړکۍ په څه ډول جوړیږي. لومړی خو د کړکۍ لپاره د کړکۍ د جوړولو لپاره یو کاټر، یو کړکۍ او یو دانه تخته سلایډ، ساده تخته چې وي، عادي تخته. ښه، د دې لپاره موږ څه کوو؟ لومړی د کړکۍ مخ په چاقو باندې داسې وهو تر څو هموار شي. هموار شي، دا لږ ځیږ وي، کړکۍ لږ ځیږ وي. نو دا ځیږوالی باید له منځه یوسو، چې په هر ځای کې څومره چې ځیږوالی ولري باید له منځه یوسو. له هغه څخه وروسته یې ښی طرف یا چپ طرف دا شی کوو، یعنې دغه طرف یې هم داسې کټ کوو، لږ لږ ذره، او بیا یې د بل طرف هم لږ کټ کوو. څومره چې موږ غواړو چې کړکۍ دې وړوکی شي که غټ، یعنې سورور شي او که نه. یعنې موږ تاسې غواړو چې سورور لیکل وکړو او که نري لیکل. نو تاسو کولی شئ چې همغه اندازه د دې سور د کمولو او زیاتولو څخه وټاکئ او اینه وروسته یې په ۴۵ درجو باندې کټ کوو. کټ کول یې په څه ډول دی؟ ۴۵ درجې داسې په چاقو باندې زور کوو. کټ شو، یعنې تاسې یو بشپړ قلم لاسته راوړ. فقط چې په مشوڼۍ کې ووهلی شي نو قلم دی. اوس د لیکلو لپاره موږ څه ته اړتیا لرو؟ یو کړکۍ دی موجود ده، مشوڼۍ ده. په مشوڼۍ کې باید څه شی موجود وي؟ په مشوڼۍ کې باید تاسې د مشوڼۍ یو څه برخه لرې کړې وي. له هغه څخه وروسته مو یو سپنج ورچولی وي. سپنج، د سپنج یوه ټوټه ما ور اچولې ده اول نه. کړکۍ شو، پارچه شوه. په پارچه کې به دا رقم خط کوئ، یعنې داسې خط باید وي، خطا نه وي باید. او همداشان ګوره ان سرپوښي هم پکارېږي کله نه کله، یو دانه کاغذ، عادي کلینکس. راځو خپل لوست پیلوو. وایو چې ب له سواد سره څنګه ګډېږي؟ ب له سواد سره شریکوو. د قلم څوکه ږدو، د قلم څوکه ږدو، لیکې ته راځو او بیا په لیکه باندې سیخ ځو. له هغه څخه وروسته له دې ځای څخه حرکت ورکوو، دا ځای غټوو او همداشان کله مو چې دا ځای غټ کړ، کله چې رنګ کمیږي رنګ نور هم اخیستی شو. رنګ یعنې په هر نوی حرکت چې تاسې کوئ اخلی، پروا نه لري. پس پورتنۍ برخه یې نری کوئ، یعنې دا ب سواد شول. دغه ځای ښه ورسره نښلوو. اول مې چې په لیکه باندې سیخ ځو حرکت دا دلته و. ب سواد ولیکل شول. دا کولی شو چې دغه ته ب هم ووایو، ت هم ورته ووایو، پ هم ورته ووایو، ټ هم ورته ووایو. یعنې د ټکو یا د یوې نښې په ورکولو سره موږ کولی شو دې شکل ته بدلون ورکړو. ث هم ورته ویلی شو او همداشان نور، یعنی لکه نون، نونو، همداشان نور توری هم ورڅخه جوړولی شو له دې شکل څخه. ښه، اوس راځو یو بل توری لیکو چې عبارت ده له توی څخه. توی هم د سواد په څیر لیکلی کېږي، فقط خاښ نه غواړي. ګورئ، اول د ب دغه حرکت وکئ، له هغه وروسته سواد په شان حرکت وکړئ، بیا دې ځای پورې چې لاړئ کړکۍ ګدی مه، همدا شی حرکت ورکوئ او دا ځای ښه صفا کړئ ورته.
او د دې څخه وروسته الف ورته جوړ کړئ. الف خو به مو زده وي، دا یې هم الف. کله چې تاسو داسې حرکت وکړ دا ب توی شوه، نون توی، ت توی، یعنی تاسو کولی شئ چې ضابط کله چې لیکئ ب توی دغه دی، ضابط زوی الف بل ځای کې ولیکئ. مونږ کولی شو چې له دې څخه سوات هم جوړ کړو او دوات هم، ټکی چې ورکړو زوات به شي، او له دې څخه کولی شو چې زوی هم ورڅخه جوړه کړو. پوه شوئ؟ خدای تعالی دې وکړي چې زده کړی به مو وي دا لوست. که زموږ نورې ویډیوګانې کتل غواړئ، زموږ د یوټیوب په چینل کې سرچ وکړئ له اول درس څخه، یعنی آن له الف څخه لوست پیل کیږي آن تر نن ورځې لوسته پورې ټول لوستونه شته کې ښه منظم تشریح شوي دي. که تاسې غواړئ چې لوستونه راسره تعقیب کړئ نو زموږ په یوټیوب چینل کې سرچ وکړئ او پلټنه وکړئ، کارونه ورباندې وکړئ، مشق ورباندې وکړئ تر څو خطاطي زده کړئ. انشاءالله چې تر دې به اسانه خطاطي طریقه نه وي چې تاسې په کور کې یوازې کینئ او کړکی مشواڼي او پارچه ولرئ. تاسو کولی شئ چې ټول کارونه په مخ بوځئ، یعنې تاسو خطاطي زده کړئ. او هیله توقع لرم چې زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کول به مونږ ته دا سا راکړي، مونږ ته به دا جرأت راکړي چې مونږ خپل لوستونو ته لا هم دوام ورکړو، او د دې تر څنګ به تاسو ته دا ګټه درکړي چې زموږ لوستونه به زموږ لخوا د اپلوډ کولو څخه وروسته په لومړنۍ مرحله کې تر تاسې ورسي، او تاسې به وکولی شئ چې زموږ لوستونه په ښکلې بڼه وګورئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت، د خدای پامان.